یا خدایا دغه بیا کوم یو د شمارم داسې نابلده راته ښکارېږي. څنګه یې ژویه؟ کور خیرات ته او ټول محمد یې څنګه یې ټول یې په خیر یې؟ و د لیم خیرات دی، کوچنیان موچنیان ټول دي. ښه ټول ښه دي ټول ښه دي. هغه ډوډ محمد کاکا غوا ملنګه شوې وه، شیدې رالېږي. خدای پاک دې یې وژونه ورکړي چې ډېر ډېر خوشحاله یم. څه وایې؟ روپۍ؟ یا ګوره مې رالېږه شویه دغه ته داسې سره بېوزله یو دغه د معلوم شومه نشته. دغه کومې روپۍ شیدې رالېږي او ما عمرې ته پیلېږي. هغه راولېږه دغه مالو ته به لږ شومه مومه باندې واخلو، ثواب به کړنده پې وګټې. دغه نسوار مې کړی ده. زویه چې ته ټینګ یې راویلېږه چې به دغه د سیده چې نور ورونه دیم ټینګ دي، روپۍ راولېږه چې به دغه عمره راوکړو. رښتیا هم عمر لنډ ده. عمرې ته مې لېږي. یا خدایه دغه څنګه شکر به دې ادا کومه، زمن مې دې درجې ته ورسېدو، عمرې ته مې لېږي. خو دغه یو چورت را سره پیدا شو. خدایه خدای پاک دې خیر کړه، ډېر وضعیت سره خراب ده. دا روپۍ به راولېږي، شک نشته له دې هلکانو. خو دا عمرې ته مې ډېر وارخطا ده. څنګه به ځمه؟ لار راته ورکه ده، لار زمن مې هم نشته. څه به کوم خدایه؟ السلام علیکم اجمل کاکا. زړه دا کوم یو یې؟ بهار یم. څنګه یې؟ ټول په خیر یې؟ خیر یم. خدای دې له پاتې ورځې وساته، په خیر یې؟ خیر ده دا سرګردانه یې. والله راځه کښېنه دلته کښېنه. سرګردانه یې. ته خو ټول یې؟ بخیر الحمدلله. تا بچیان ښه دي سره؟ ملګري ښه دي؟ هلې راځي سره؟ ولاکه چې دغه د اوس هماغه ته څنګ راوالی و ورسره وغږېدم. ښه خو انشاءالله. کوه ګزاره یې کړله. ته خو ټول یې؟ بخیر الحمدلله. څنګه دغه لوی حساب څنګه؟ هغه هم ښه دي الحمدلله. ټول ښه دي سره؟ ټول ښه دي سره. کاکا ولاکه یو مقامات ګور په غاړه یو. بلکل. نو خیر ولې داسې خفه یې نن؟ څه به درته ووایم وراره، دغه ته هغه مشر زوی مې زنګ راوالی. ښه وایي عمرې ته به دې ولېږه. ډېر ښه دا خو. اوس هسې زه خو ډېر د عمر سړی یم، لار و ګودر راڅه ورک ده. اتې نه پوهېږم چې اوس دغه د په شا ولاړ شم، په مخه ولاړ شم، په رخچه کې سړی ځي، په مرکبه باندې ځي. وړاندې بیخي دغه لار ماره راڅه ورکه ده. اوس ته عمرې ته ځې؟ ولې ته معلومات نه لرې چې ځینې سیاحتي شرکتونه دي؟ سنتي شرکتونه؟ سیاحتي شرکت ته یو شعور په نامو پاله شوی ده. هغه بیا خلک هم عمرې ته لېږي، هم ورته ویزې پاله کوي، بیا یې لېږي خارجو هېوادو ته. نو هغه کې ته معلومات نه لرې، ادرس نه لرې. د شعور په نامه سیاحتي شرکت؟ سیاحتي شرکت شعور. خلک لېږي عمرې ته.
ښه دغه د وراره دغه ځای یې چېرې ده دغه وطاق مطاق خو به لري که نه لري وطاق لري ښه دفتر لري چې کله ولاړې دلته رخچه کې سپور شه اجمره کاک صاحب ښه اتې د رخچوان ته ووایه هغه 10 روپۍ غواړي ورته پرخې چوک چېرته ده ښه هلته هغه بیا د پرخې چوک ته په رخچه کې سپروي ورې دې کته کوي بیا 10 روپۍ له تا کرایه اخلي کله چې هلته په پرخې چوک ته ورسېدې ورېز کته سولې د نقشبندي په مارکېټ په نامه به پوښتنه وکړې هغه پوښتنه دې وکړه چا درته وښودل هلته به 2 منزل ته ور وخېځې په خط خو انشاءالله پوهېږې که په خط هم نه پوهېږې وا د وراره چې ته راسره ولاړ نه شې ګران ده که مې پیدا کړو ښه تا نو ادرس یې یعنې ما په ویلو باندې نه شې پیدا کولی یا وراره دغه د اوس دستي ځو صحیح ده زه ورسېدې وم راځه ادرس خپله درکړو وا لیکلي دي وه نوم یې لیکلی شعور سیاحتي شرکت شمېره یې لیکلې ده دغه لوحه ده هغه پورته څو پیسې اته نو وراره بله څه سر باندې در خوږوم پوه شوې زمن مې دې ټول په دوبۍ کې نن یې ځان راته ووایي عمرې ته به ځې ما ورته وویل به زه عمرې ته نه ځم دا د مالو شوم هم خلاصه شوې ده لمسیان مې ټول دغسې ګرځوي چا ته خرګ چیرې دی چا پایڅه چیرې وم د یو ولې غم وخورئ هغه د ویل وایي یا خو عمر تېرېږي سبا بله ورځ مرګ د عمرې دا عمرې ته ولاړ شه چې بیا دغه ته ډېر په توشیش کې ومه دغه د معلم صاحب د کور ودان یې کور ته راغی چې دغه تاسې ادرس یې راکړو نو زه غواړم چې عمرې ته ولاړ شم بس خدای دې راوله چې صاحب خدای دې راوله شعور مطبوعه او شعور سیاحتي شرکت ته ښه راغلی شعور مطبوعه او شعور سیاحتي شرکت د ټولو هیوادوالو په خدمت کې دی انشاءالله په کم لګښت سره به تاسې ارجې ته رسوي او نو حاجي صاحب ته چې عمرې ته ځې انشاءالله په ډېر کم قیمت سره به تا موږ مکې معظمې او مدینې منورې ته ورسولو تا چې د الله پاک دغه عمره قبوله کړي ښه او وراره ومه توکتانې مکتانې ستانې زده یا حاجي صاحب توکتانۍ خو دا دفتر ده حاجي صاحب په دفتر کې خو توکتانۍ نه وي ښه خیر زه ماتې ځم دغه معلم صاحب مې هم راپازاب کړو پوه شوې اته ډېر خوشحاله شوم چې داسې کارونه یې موږ په وطن کې کېږي پوه شوې پخوا خو به خلک په دې مرکبانو باندې کړو څه وجې ته به کړو اټ ته به کړو اوس دا خلک په اوسپنه سپاره سي ولاړ سي ډېرې ښې خبرې دي پوه شوې چې نو زه کوم کارونه وکړم وراره ګوله حاجي صاحب ته به داسې وکړې هر څوک چې و لیدو دې ورته ووایې چې څوک دوبۍ ته ځي حج عمرې ته ځي د حج عمرې خدمات هم موږ ورته وړاندې کوو او د دوبۍ ویزې هم ترانزیت ویزې هم 2 کلنې ویزې انشاءالله ټولې موږ ورته اجرا کوو او همدارنګه د تذکرو دپاره ثبت نام هم له شعور مطبوعه شعور سیاحتي شرکت څخه ترلاسه کولی شي